معلومات څه درته ویل؟ مال حکیم الامت صاحب یو کتاب دی د مناجات مقبول په نامه، په دې کې یو دعا راوړې د دعا، دغه دعا به نبي علیه السلام همیش ویل، اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے الله زموږ په دین کې مصیبت مه را پیدا کړې، خدای زموږ په دین کې مصیبت مه را پیدا کړې، داسې حال خدای مه راولې چې موږ خپل پر دین عمل نه شو کولی. زه دوی ته وایم د هندوستان مسلمانان نه دي آزاد، د هندوستان مسلمانان نه دي آزاد. تاسې ورسئ د هندوستان مسلمان مونځ نه شي کولی، د جمیل مونځ سم نه شي کولی، د هندوانو صف آزاد دي، د سیکانو صف آزاد دي. دا دلته چې صوفیان کېږي، دا دلته چې داسې ماته یې ډنګوي، د دې درک دی هلته درمان مېړي، چې هلته ورسئ. نن هر یو د زور مسلمان دی، هلته بیا ورسئ، بیا پوښتنې ځینې وکړه. خدایه زموږ په دین کې مصیبت مه را پیدا کړې چې یو داسې حالت جوړ شي چې جماعت هم راسه پاتې، داسې دوکانداري دي خاورې شي چې سړی جماعت ته نه شي تللی. دا دوکانداري سړی څه کوي؟ دغه بس په دین کې مصیبت دی چې ته په داسې کاروبار اخته یې چې جماعت درسه پاتې دی، لمونځ درسه پاتې دی، تلاوت درسه پاتې دی، ذکر و اذکار درسه پاتې دی. هغه ذکر و اذکار خو لا نفلي شان دي، پروا نه کوي. داسې کاروبار به سړی څه کوي چې فرایض هم د انسان څه پاتې، واجبات هم د انسان څه پاتې. په دې ښار کې به دې اوس ورولم، د امر بالمعروف شعبه اوس نشته، د امر بالمعروف شعبه اوس نشته. په دغه ښار کې به ډېر خلک اوس په دوکانونو کې نه د جمعې لمونځ نه کوي. سعودي حکومت چې ما ورته اوس ولایت پر حکومت لا بولو، ځکه د هغو هم کار ولاړې خراب سو، ایسته و دورې سول سره، ایسته و دورې سول. دنیا وویشتل، دنیا وویشتل، ګرد یې ور خراب کړ، دی مشورې کوي. نو ما درته وویل چې په ټولې نړۍ کې تر ټولې غټې وسلې ته رانیسې، په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات وسله رانیونکی کس ملک سعودي دی. پر تا حملې وسولې، کار یې در خراب کړي، سم نیمۍ معیشت یې در خراب. زه مشوره کوم دا یې ولې غلط ور خیر یې که د چیش دپاره دی، دا یې د چیش دپاره ایښي. دا خو به د جذباتو خبرې نه وي. دا په کم کال استعمالیږي؟ یو کشمیر یې درس نیولي وي چې 80 لکه مسلمانان دي، یې ټمبم یې جوړ کړی، دا د چیش دپاره دی. دغه ژوند چې اوس موږ پکښې په والله تر دې مرګ ښه دی، نه دی ښه مرګ؟ یو څوک به نو سر نه خلاصي. وړ مرض ما دوی په دفتر کې ول دغه غم لړلی یم، واقعه چې مخته راله، دا د ماشومانو دوی ته ما نر خو د چړې دی، مشکل نشته، مرم به مرې به نر خو د چړې دی، ځوان د چړې دی، لیکن د دې ماشومانو حالت چې مخته راغی دوی ته مول مال په والله ما داسې خواست وکړي. په د اندونیزیا کې یو وخت یو سونامي راغی، 1 لکه کې 2 لکه کسان زلزلې ول، مال خدای یو داسې سونامي راولي، یو داسې زلزله راولي، دوی خو چې 15 درجې ده، یا یو 10 درجې زلزله راولي چې نور ختم شو باله. هلته به د ټرمپ زړه را خوشحاله شي، د ارمان به پوره شي چې دا د نړۍ د مخه زه ورک کوم. خدای ته مو ورک یې. دا اوس کوم ژوند دی؟ ورځ تر بله بدتره، مشران خراب، کشران خراب، سپین ږیري سپین ږیري. یو خو دا رسنۍ چې کشکې بندې وای، دا چې په دې ملک کې دا انټرنیټ نه وای ډېر به ښه وای چې دا صفر چلې پوی شو. خپل سمدم خلک به دې چې وي ونې بیا یې منګی چپه کړي، سمدم برابر خلک دي، زړه مو ورسره غواړي چې ورسره کښېنو، نو خبرې د زړه حال ورسره شریک، سبا چې ووینو بیا یې جوړنګ شلی. دغه حالت دی. نو مال خدای چې د داسې حالت سره مخ چې معصوم بچان، ماشومان، کور، عزت، ابرو، هر څه تر خاورې لاندې د نړۍ کافران مو ورځ په ورځ پر سر وي وټکوي. یا خدای یو داسې سونامي راولي، الله پاک ما نه ګناه کار کوي، انسان چې په احساساتو کې راسي دا شان راځي، داسې سونامي مال خدای راولي چې مونږ نور چغ په چغه، تیغ په تیغ ختم سو باله. سړی ژوند څه کوي؟ او دا بخاري شریف حدیث دی چې په آخر کې د زمانې به داسې حال راسي، مسلمانان به مرګ وغواړي، د خدای په ذات باور وکړي چې ما دا خواست وکړي. موږ چې د حدیثونه یو 15 کاله مخکې ویل، موږ مرګ څنګه غواړي؟ مرګ څه دپاره غواړي؟ ژوند خو ښه شی دی، لیکن که یو څوک احساس ولري دلته، یو درد ولري، او ټول مسلمانان یوه ټوټه وبلي، زما یې د مساکله په واده څه، زما یې د مساکله په ماشومانو څه، والله زما خو دغه عقیده دی، زما تر مرګه خو الله که هېر شي. زموږ مدیر کمزوري، ما درته وویل چې دا زما ستا سره واده، که تا زه بوتلم خپل وطن ته، ما به د دې نجلۍ قبر ته ورولېد، ډېر ولاړه، خو دا نجلۍ زما نه هېرېږي، په چشمې نه هېرېږي، په دا سرو نازکو پښو. زه نه منم، زه انکار نه کوم چې داسې کار نه، دلته روزانه دغه کارونه روان دي، د هر طرفه چې بولې روان دي، خو دا خپل یو شخصي حال در سره شریکوم. نو تر دغسې ژوند، تر دغسې مشکلاتو خو زموږ دپاره مرګ ښه دی. اذا کان امراؤکم، چې کله ستاسې امیران چی سي؟ ظالمان سي. و اغنیاؤکم بخلاؤکم، او د ټولنې کسان مو چی سي؟ بخیلان سي. په لکونو میلیونونو پیسې به لري،
دلته به خلک د لوږې مري یتیمانو کونډیانې به په میاشتو میاشتو د چرګ د غوښو طاقت نه لري چې کله مو عمرا ظالمان سول او اغنیا مبخلان سول او ستس واګې و چارې ښځو په لاس کې واخیستلې فبطن الارض خیر لکم من ظهرها ستسې د پاره بیا هغه د ولي کرم لاندې حصه نه ده دا بهتره ده تر دغه چې تاسې د ولي کرم پر مځکه باندې سربیره ګرځئ فکر مه دی نو دا حدیث چې به موږ وایه چې یو زمانه به داسې راسي فتنې به دونه ډېرې سي یو سړی به هدیرې ته ولاړ سي وایي د یو قبر بغل ته به ولغړي راولغړي چې خدایه دا څه حال دی ما ته مرګ راکړي خپل خودکشي سړی نسي کوی ځان وژنه خو سړی نسي کولی خو سړي مرګ خرابېږي چې ځان په دې پکې پسې وځړی کور دې خراب سو په شریعت کې نه ده رواج ځان مړ کړي نو دغسې به یو اسباب سړی غواړي او حدیث شریف کې د مرګ خواص راغلی اللهم احیني ان كانت الحیات خیرا لي دا مه وایه چې ملا صاحب دماغ خراب شوی دی د مرګ خواستونه کوي حدیث شریف دی اللهم احیني ان كانت الحیات خیر لی خدای ژوند راکړي تر هغه وخت چې ژوند زما دپاره خیر وي وتوفني ان كانت الوفات خیر لی خدای مرګ راکړي که مرګ زما دپاره خیر وي دا یې حدیث شریف موږ به هم د هغه خواست کړی چې تر دغسې حالت په یا الله زموږ فکر دا دی زموږ لپاره مرګ خیر دی نو اجتماعي مرګ راکړي کافران به هم خوشحاله سي هغه ایټم به ور بچت سي چې وروره د دې ځای ایټم ورغورځوو د اګر افغانستان خراب مړ به خراب سو نو دا یو حال دی دا یو خبره ده چې در سره شریکول مې نو موږ هم دا ملګري کومک نه کوي زه دوی ته وایم چې ما پرتې شروع کړي به مړه ګرځوه نو به هر حال چیرې نو حدیث شریف کې څه راغلی اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا خدای زموږ په دین کې مصیبت مه راپیدا کوي خدای زموږ په دین کې مصیبت مه راپیدا کوي ولا تجعل الدنیا اکبر همنا خدای دنیا زموږ مقصد مه ګرځئ اکبر همنا لوی مقصد مو دنیا مه ګرځئ صرف دکان و دکانداري پیژنم سراپی و پیسې پیژنم نه امه پیژنم نه خاله پیژنم نه مور پیژنم نه پلار پیژنم نه کلیوال پیژنم نه سپین ږیري پیژنم ځکه ته پیسې لرې پیسې څه ګټه کوي پیسې خو قارون هم ډېرې درلودې فخسفنا به وبداره الارض قارون ته الله عز وجل موسی علیه السلام ورولېږي چې ورڅه وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قارون دومره خزانې د سرو زرو درلودې چې یو طاقتور جماعت به فقط د ده د خزانو کلیانې وړلې کلیانې موسی علیه السلام وایي دا د مال زکات ادا کړه دا زکات ورکړه هغه ویل دا خو ما په خپل کمال ګټلی دي زکات بیا چشت دی فخسبنا به وبداره الارض الله عز وجل فرمایي دی او هغه کوټۍ چې دی پکښې وو دی او هغه مارکیټ چې دی پکښې وو دی او هغه بنګله چې دی پکښې ناست وو فخسبنا به وبداره الارض دی وسرای مو ټوله په مځکه کې کش کړل علامه الوسي رحمه الله لیکلي دي دې ته ورته نور مفسرینو چې تر قیامت پورې به دی یو شرعي ګز په مځکه ننوځي نن خو ساینس پوهان وایي ساینس پوهان څه وایي چې دلته لوړ چې کوم نظام دی داسې دربین هم نن سبا جوړ شوی دی چې د 100 کاله نوري کال چې په 8 ثانیو کې د مځکې تر مدار وځي داسې دوربینان هم پیدا شوي دي چې 100 کاله نوري دی کتل کې وایي اخوا ته چې وګورې بله نړۍ هم شته نو که داسې نړۍ غټه ده چې 14.5 لکه لمرونه نور هم شته نظامونه نور هم شته داسې هم دا مځکه غټه ده الله عز وجل ومځکې و اسمانونه پیدا کړي دي مځکه کې اوس ساینس پوهان ناکامه دي مخکې نسي تللی برما یې ولې دا خو د بلا کار نه کوي داسې خیالات یې له دې ځکه روان دي نو یو ګز به قارون چیرې چې په مځکه ننوځي ولا تجعل الدنیا اکبر همنا خدایه دنیا زما لوی مقصد مه ګرځوې دنیا زما لوی مقصد مه ګرځوې دنیا چې نن لوی مقصد موږ وګرځول کار مو خراب سو ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا علماء ته خطاب دی واوري ای علماء نبی علیہ السلام خطاب ورته کړی دی چې دغه دعا کوي چې خدای زما د علم مقصد دنیا مه ګرځوې د دې دپاره علم باید علم ونه کړي چالته امامت پیدا کړي 15,000 روپۍ ورکړي خپل بچي به په ساتي تر دې خو سړی روزانه وکړي ښه دی تر دې خو د فلکیه ته ورشه ښه پلوي درکې وکړه دا کم کار وي سړی به د یوه سړي غلامي وکړي داسې ملایګانې زما او ستا په دغې ولایت کې شته چې یو سړی د 500 کسانو غلامي زه دوی ته وایم د داسې ملایي څه پناه غواړي مختجان هم بیا ادبه دي ملا صاحب د مسجد خیرن دی ملا صاحب د مسجد یې نه دی جارو کړی دوی ته ما 3 ورځې مخکې په ترجمه کې ویل دا خلک دا دي ناست دي مال د شرق څخه تر غربه ورسه ایران ته ورسه پاکستان ته ورته سعودي ته ورسه دا ستا داري کفر ما او تا بولي هندوستان او هندوانو کافرانی بولي هلته ورسه هر مسجد معذب 3 کسه لري یوه امام دی 12,000 تنخواه ده بل مؤذن دی 12,000 تنخواه ده دریم خادم دی دغه تنخواه ده نن مؤذن هم ملا صاحب دی نن خادم هم ملا صاحب دی نن چپړاسي ملا صاحب دی بیا نه ورته زموږ ملایان خراب سول ولا زموږ ملایان دین د خدمت نه کوي نو څنګه دین د خدمت درته وکړي خو ستا ملا په مټ چې د ورځې جارو وي دا د جمعې خبرې شته غواړي دا کتاب غواړي
دا کتابونه غواړي، دا مطالعه غواړي، دا مختلف جلد کتابونه غواړي. تا ملا صاحب ته کتاب رانیولی، ملا صاحب پاره قسم باره ولاړه شي. نو دا سړی څه کوي؟ ولا مبلغ علمنا. نبی کریم علیه السلام فرمایي خدایا زموږ د علم مقصد دنیا او پیسې مه ګرځئ، زموږ د علم مقصد د دې ټولنې خدمت وګرځئ. نرم گوید گرم گوید خوش بگیر، نرم گوید گرم گوید خوش بگیر، تاریح یادی از ناری سعیر. خواه مبدوی شاعر وی خواه مبدوی. مثنوی رومی رحمت الله علیه فرمای خواه مبدوی نرم گوید که خطیب په پسته پسته ژبه درته ګاډو. زموږ خلک اوس پسته ژبه غواړي حاجي صاحب. په سود کار مرله، بیا سراپان خوابدي کېږي، بیا پروژه کې زکات نه درکوي. ته لیونی د سود په کار لري، پرېږده چې کار مخته روان. حکیم الامت سوی ما ته یو سړی راغی، ولدول دغه د کوپري نړۍ ګر دا د سود په کاروبار اخته ده، تاسو دغه سود ولې حرام کړی دی؟ دا د سود اجازه ورکړي، دا مڅه په کړي دي، دا ایله کوي، دا مشترکي وکړو. علما ورته سود ملایانو نه دی حرام کړی، سود قرآن حرام کړی دی. ول ښه ولې وپړی غوږونه ول توبه 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 بغل ټکو ښه سود قرآن حرام کړی دی. ما چې ول سود ملایانو حرام کړی دی، زه نه وم خبر، ما چې د ملایانو دا پیسې لکه دا سود حرام، ول مالیا سود قرآن حرام کړی دی. نرم گوید گرم گوید خوش بگیر. زموږ خلکو ته نرمې خبرې خوند ورکوي. په واده مې کار مه لره ځکه صوفي کاکا هم ورسره غورځي په هغه ځای کې. موږ ورس وینو بغلي بغلي پټ پټ کېږي، خو دلته بیا جمعې په ورځ راځي، بیا یو مړه مړه پښه دی موږ سره ویښ دا ډول خو ناته اورېدلي دي، وایي طاقت یې نه کېږي. او ګرم ګوی که سختې خبرې که نرمې خبرې خوش بګیري، په خوشحالۍ واخله. ولې تاریح یابي ازنار سعیر. دا خبرې د دې وجې درته ګیري چې ته د یو ګرم اوره څخه تا ته الله پاک پناه درکړي. که مو دا سختې خبرې دلته منلې تاثیر راوړي. وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین. ای علماو نصیحت مه پرېږدئ. په سارا کې ځینې ملایان تقریر نه کوي، وایي تقریر زور غواړي. زه هم تقریر زور نه غواړي، تقریر زور نه غواړي. یو آیت د قرآن کریم وګوره، فقط یو آیت. ما تاسو ته سار یو آیت دغه یو آیت یو آیت وګوره، د دې آیت ترجمه زده که، پښتو تفسیرونه راغلي دي، تفسیر یې زده که. فقط په شرع کې یو حدیث زده که. ورته مقتدیانو صاحبانو خوا مه بدوئ، زما استعداد دغو نه دي. خلک نیم ساعت بیان کوي، زه 15 دقیقې بیان درته کوم. وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین. تبلیغي حضراتو څونه کار کړی دي، نړۍ یې تر پښو وکښل. وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین. نصیحت کوئ، نصیحت ګټه رسوي، نصیحت کوئ، نصیحت ګټه رسوي. الله عز وجل دې پر هغه رسنیو ورحمېږي چې هغې اسلامي نشرات کوي. دا نورو ته موږ دعا نسو کولی، دا نورو ته الله عز وجل په قرآن کې شرع کړې ده. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا. هغه ټولنې هغه رسنۍ چې په ټولنه کې فحش خپروي، زما او ستا لوڼې را خرابوي، زما او ستا زامن را خرابوي، زما او ستا ښځه را خرابوي. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین لهم عذاب علیم. هغوی ته دردناک عذاب دی. وذکر نصیحت ګټه لري. زما ښه سقلاتي تېره جمعه مې درته وویل چې حالات داسې سره ګډوډ دي، نه ولاکه زما شوق راځي ته څه ولاک چندانې ښه راسه راځي، الا ماشاءالله الا ماشاءالله. دا به ورسره وایي، هر ځای د استثنا شته. نو خبره په چیش کې وه. نو پسې خبرې وایي کوه. په واده کار مه لره، په ګوزدې کار مه لره، په صرافیو کار مه لره، په کاروبار کار مه لره. نو څه بدل ته کښېنه، خپل جارو وه، هلته پر وخت ځانونه کوه چې د جمعې ورځ راله هلته یو څه شان بس شا و مخ سره وګوره، نه هغه رسمي تقریر. دا دنیا باچیان مو لیدلي دي، هلته کاغذ ته ګوري وایي پلان 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 پلان، بس هغه رسمي تقریر یې وکړه. نو هغه دغه حال دی چې ما ګټه په نه تا ګټه پر اخیستې ده. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. دا دعا به ختم کم، خبرې به ختم کوه. الله داسې څوک پر موږ باندې مه مسلطه کوي چې پر موږ باندې رحم نه کوي. الله دې دې ملک ته خیر پېښ شي چې بیا به څه پېښ شي، څه وینې به بیا وبهېږي او څه مشکلات به جوړ شي. 15 کاله خو نور دا دې را روان دي. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. د خدای په خاطر نور خو موږ تاسې هغه زړه خبره ده. شوروا والا یو، ډوډۍ والا یو، غرمه والا یو، کم تر کمه خوراسي دا د شاولیلای محدثي دهلوي صاحب اذکار خو وایي، دا د حکیم الامت صاحب مناجات خو وایي، دا د شاکم اختر صاحب د سهار و ماښام دعاګانې خو وایي. دغه به انقلاب راول. دا تبلیغیان مو لیدلي دي، اجتماع مو لیدلي، اجتماع کوي تبلیغیان. اجتماع کې څه کوي؟ هلته اجتماع جوړه کړې، هلته یو خیمه درولې، 100 کسان یې کښېنولي، اعتکاف ته اچولي، 100 کسان یې کښېنولي، یاسین شریف وایي، 100 کسان یې کښېنولي، پر اجتماع راګرځي، کلمې طیبې په وایي، همداسې کې سره وایي دا اعمال دي. د دغو اعمالو په برکت سره موږ خپل د اجتماع او د جلسې حفاظت کوو. نه توپک ورسره دی. تاسو د تبلیغیانو ډانګان لیدلي؟ فکر مو کړی په اعمالو باندې وایي. او دا کینن موږ لیدلې ده، یعنې موږ په سترګو لیدلي. یو جماعت یې د متکفینو کښېنولي، بل یې د یاسین والا کښېنولي، بل یې د اذکارو د کښېنولي، بل شاوخوا راګرځي پر دغه اذکار وایي، د مچو باندې کوي.
په زراو فلکاو انسانان راولي الله عز وجل د هر شر وساتي که شر ورته جوړوي ما ورته ورته جوړوي بل څوک یې نه ورته جوړوي ما ورته بیا ورسو شر ورته جوړ کړو چا دې نو ګټه ونه کړه هغه ګټه هم ونه کړي ولا تسلط علینا من لا يرحمنا دا دعا نبی علیه السلام کړې ده راسي دا دعا ژوندۍ کړو چې خدای زموږ پر سر داسې سړی مه مسلطه کوي چې زموږ رحم نه کوي نه زموږ پر ماشومانو رحم کوي نه زموږ پر سپین ږیرو رحم کوي نه زموږ پر علماو رحم کوي خپل اقتدار خپل چوکۍ مطلب یې نو خشراوي هم تاثیر نه کوي نو لږ به څه وي هغه څوک چې دې ملک ته غلطه اراده لري هغه څوک چې دې خاورې ته غلطه اراده لري هغه څوک چې زما معصوم هغې بچی ته هغه د موسی کلان نجلۍ در ښیم چې پښې یې سرې وې هغه څوک چې زما بچیانو زما سپین ږیرو زما علماو زما ملک ته غلطه اراده لري الله دې په دنیا او آخرت کې ذلیله کړي دې ملک ته دې الله عز وجل داسې کسان راولي چې د اسلام و قرآن و ایمان په خیر وي دغسې خلک بیا د چا خوښ دي د اسلام خوښ دي د مسلمانانو خوښ موږ خو مسلمانان یو دا ملک اسلامي دی هلته شاته تاریخ وګوره دلته بل کلتور نه چلیږي واورئ څه ده موږ به مرو دا یې مرګ دا یې ژوند ما مخکې مال نر د چړې دی چې هر څه پیښ ورغلي دا ملک بل کلتور نه مني تاسې 20 کاله تجربه وکړل والله دغه ملک یو اسلامي کلتور مني دا ګرد انسانان ته نسي وژلی دا زموږ په رګ ریښه کښل سوي وحدانیت دی که نه دی فطرت دا توحید چې دی توحید د الله وحدانیت د اسلامیت و دینداري دا په خلقت کې د انسان جوړه ده او زموږ خصوصا افغانستان چې د نړۍ تاریخ لري د انګریز د وخته دا درېیمه امپراتوري ده چې اوس ماته خوري زموږ خلک نه مني بل قانون نو راسي چې د اسلام پر قانون راجمع سو زموږ یو ملګري موري صاحب دی نوم بیا نه اخلم د دا واقعاتو سره یو پوسټ کړی چې راسي سره یو ځای سي دا کافران جواب کوي څه مطلب جانبین دې راسي لاس سره ورکوي طرفین دې راسي لاس سره ورکوي بسم الله کوي چلو چې پر راغلی پر هغه ځه په مخه دې وبلاوي نور هم درسې چې تر هغه وخته رسېږي نو بهرحال الله پاک دې معافي وکړي الله عز وجل دې دا خبرې د خپل رضا لپاره